دا کیسه د کتاب پند تاریخ اول جلد کې دا ذکر شوی دی، نو کیسې ته توجه شه. حضرت سلیمان علیه السلام زمانه کې څغه ډیر زیاتو شیونو باندې د خدای مخلوقاتو باندې دغه حکومت و، غراج و. نو غا یوې ورځې یوې لیارې کې روان و، یو مګیو کتار باندې راغی، څغه ځکه یو مګی څغه نر دی، ښځې کومه ښځه وه غې ښځې ته غوسې کې شوی دی. ښځې ته یی څه ته که صحیح طریقې سره د ما فرمانبرداري شروع نه کې، د ما پیروي نه کې، چونکې ته ما باندې ډیره زیاته ګرانه یې، ما تا سره ډیره زیاته مینه دی. که چیرې صحیح طریقې سره د ما خبرو باندې ته نه اتروېږې، نو زه به دوره طاقت لرم چې زه به تا لکه څنګه زه دا طاقت لرم چې زه سلیمان پیغمبر تخت غا سلیمان پیغمبر سره سمندر ته وغورځوم، نو ته خو ما مخکې هیڅ هم نه یې، تا طاقت خو هیڅ هم نه دی. سلیمان پیغمبر څخه یو لوی طاقت دی، زه دوره قدرت لرم، دوره طاقت لرم چې زه د حضرت سلیمان پیغمبر والا څخه تخت سره سمندر ته وغورځوم. نو چونکې حضرت سلیمان علیه السلام څه پروردگار عالم غته مګیو دغه باندې علم ورکړی و، څغه مګیو خبرې اورېدې، هغه باندې غه پوهېده، غته غه رسېده. غه څه کله د دغه مګي څه خپلې ښځې ته یې دا خبره کوله واورېده، نو غه نیم خند شه. څه اوس دا وکسه یو مګی دی، غه ښځې ته دمکي دې طریقې سره ورکوي چې زه سلیمان پیغمبر دغه والا تخت غا سمندر ته غورځوی شم، دوره زه طاقت لرم. نو حضرت سلیمان علیه السلام دا راوغوښته ځان ته طلبي که. کله یې راوغوښته ځان ته، هغه حاضر شو ته، دې مګي نه یې پوښتنه وکړه، سوال یې ورنه وکړ، ورته یې څه تا خپلې ښځې ته دا دمکي ورکړه، ما واورېده، نو ته دا طاقت چېرته لرې؟ نو تا خو دا طاقت نشته که چې ته ما والا تخت و تاج غه سمندر ته وغورځې. اوس د مګی جواب کې ورته یی چې ای د خدای نبی، ای د خدای پیغمبره، دا ټیک دی، تم په دې پوهېږې چې ما دا طاقت نشته، خو چونکې ما مجبوري دی، مجبوري یې وجې نه ما خپلې ښځې باندې څه دې طریقې سره زه دمکي ورکم، دوره اوچت دغه سه زه ورباندې راشم څغه ما نه لاندې شي. نو دې خبره یې څه کله واورېده، جواب یې واورېده، غه د بعدې د دې والا کومه ښځه وه غه یې ځان ته راوغوښته. کله یې غه راوغوښته، غې نه یې پوښتنه وکړه، ورته یې ویلو چې تا ته د میړه دا دمکي درکړه، نو آیا تا ته په کار نه دی چې دغه میړه تا سره دوره مینه دی، دوره یې محبت دی، دوره یې تا سره شوق دی، ته د دې پیروي وکړې، دې څخه خرغه زندګي تېره کړې؟ هغه ورته ویي چې ای د خدای پیغمبره، ای د خدای نبی، دی مینه ما سره شته، ده ما سره
شوق لري د زندگی خیرغې زندگی څخه هرغه زندگی تیره شي خو ما مینې سره سره دیسه د نورو کسانو مینه هم شامله دی تنها بیله د ما وله مینه نه دی نو دی وجې نه زه صحیح طریقې سه د دی وله پیروي نه کوم تا دا څه ده ما طرف ته مکمل متوجه شي چې ټوله مینه ما سه شي نو زه دی په دغه کوشش کوم اوس دی واقعې نه مو سترګې غړون څه دغې واقعې سه حضرت سلیمان علیه السلام خپل حقیقي پروردگار طرف ته متوجه شه او په ژړا شه پروردگار ته یې څه ای پروردگارا ای کریمه مهربانه پروردگارا زه غواړم چې ته ماته امن راکې امان راکې او د ما مدد وکې د څوره دنیا کې مختلف شیونه دي چې دي یوه شي مینم د ما زړه ته را نشي صرف خالص د تا مینه ما زړه کې وي د نورو شیونو وله مینه ما زړه ته داخله نشي دغه لیارې کې ای کریمه مهربانه پروردگارا زه د تا مدد طلبگار یم څه ته ما سه مدد وکه زه خو یو کمزوری انسان یم بنده یم د تا خو که ته ما سه مدد وکې نو زه خالص مینه د تا وله خپل زړه کې ساتلی شم که تا مدد ما سه شامل حال نه وي نو بیا زه دغو شیونو لپیټ کې ارسم د مینې بیا د ما زړه کې داخلیږي او ته هغه کریم و مهربان ذات یې څه د تا مینه هغه خالصه پکار دی دی نه وروسته څلوېښت ورځې حضرت سلیمان علیه السلام خپل کریم و مهربان پروردگار ته د ژړا وکړه